تکبر خو هغه ګناه ده چې ابلیس یې چې کوم ځای ته ورساو دا څه ورساو دا د تکبر ورساو دا خو هغه ګناه ده. دویمه ګناه چې ډېره خطرناکه ګناه ده او د ګناهونو جرړه ده هغه حرص دی په انسان کې. حرص هغه ګناه وه چې زما او ستا پلار آدم علیه السلام چې د جنت نه رایستلی دی دې غلطۍ رایستلی دی چې حرص پکې وپاږي. او درېیمه خطرناکه ګناه چې په انسان کې د ګناهونو جرړه ده هغه حسد دی چې حسد زوی د آدم علیه السلام چې خپل رور قتل کولو بنیاد سو بنیاد حسدو. به شیخ الاسلام وی ته چې سوچ کله وکې په دنیا کې چې هر ګناه ته ګوري دا درې به تا ته د ګناهونو جرړې ښکارېږي دا به تا ته د ګناهونو اصول ښکارېږي. تکبر په دنیا کې چې څومره کفرونه خلق کوي د ټولو بنیاد څه دی تکبر. چې هر د کفر هر یو کفر نوع چې څوک کوي ولې به کوي ځکه دا به متکبر ای دا انسان ځکه به د دنه د کفر کارونه کوي. د انسان نه چې نور ګناهونه کیږي د دې بنیاد به صحیح عام معاصی عام عصیان عام ذنوب د دې بنیاد بدای چې په دې انسان کې به حرص پکې او په انسان کې چې ظلم او بغي څومره د ظلم او د بغي شکلونه موجود وي په انسان کې د دې بنیاد بدای چې په دې انسان کې حسد پکې دی ځکه دا هر یو ګناه کوي. ان شاء الله تاسو ته به دا موضوع پته لګېدلې وي. دوه خبرې دي چې ان شاء الله د دې وضاحت کوو. ان شاء الله یو تکبر دی یو تواضع ده او دا ډیره خطرناکه ګناه ده او زبردستی ویما که رب العالمین په چا رحم کړی هغه به ته بچ ساتلی. د تکبر د ګناه نه داسې کم خلک دی چې هغه ته نه بچ. خو بل طرف ته خطرناکه ګناه ده ډیره زیاته. څومره خطرناکه ګناه ده په صحیح حدیث کې راغلی دی. محمد رسول الله فرمایي لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. دا الله نبی فرمایي هغه انسان چې د شړشم د دانې په مقدار پزله کې تکبر وي دا انسان رب العالمین جنت ته نه پریږدي. خبره ډیره خطرناکه ده ډیره ګناه ده څومره لویه ګناه ده چې ستا په دې زړه کې دومره تکبر و چې د شړشم د دانې په مقدار تکبر در پکې و دا انسان رب العالمین جنت ته نه پریږدي. نو چرته به ځي؟ جهنم ته به ځي. عبدالله ابن عباس عبدالله ابن سلام یو یهودي عالم و وروسته مسلمان شوی او ډېر لوی عالم و د تورات دا ورته په یادو په بازار کې را روانو د لرګو ګېډۍ په سر باندې ایښودی و. نو چا ورته ویلې عبدالله ابن سلامه ستا خو دې ګېډۍ ته ضرورت نشته تو خو مالداره سړی چرته به دې نوکر ته ویلي وې چې دا ګېډۍ دله وړې وې چرته به یو چا له پیسې ورکړې وې تو خو د دې ګېډۍ د سر د وړلو نه غني ستا خو دې خبرې ته ضرورت نشته. عبدالله ابن سلام ورته یو عجیبه خبره کوي زما دې ګېډۍ په سر وړو ته ضرورت نه وي خدا مې په یو نیت باندې په سر کړی دی دا مې په دې نیت باندې په سر کو مال که په دې زړه کې مې څه تکبر چې دانه نه وباسي او دا کار مې د دې د وجې نه کړی چې ما د الله د رسول نه اورېدلی دي محمد صلی الله علیه وسلم نه چې هغه داسې فرمایي هغه انسان جنت ته رب العالمین نه پرېږدي چې کوم انسان د هغه په زړه کې تکبر پکې وي چې د شړشم د دانې په مقدار د په زړه کې تکبر پکې دی داسې انسان رب العالمین جنت ته نه پرېږدي. نو ما ویل چې راشه داسې کار وکړه چې که څه زړه کې دې څه لوی وي چې دا دې د زړه نه وځي. بس صحابه کرام هغه خو چې کله به خبره واورېدله
هغه به خبرې لا دې ته سوچ کاو، په دې خبرې له به ډیر اهتمام ورکاو چې دا خبره څه وړه خبره نه ده. صحابي دی د محمد رسول الله ډیر تابعدار دی د رسول الله، ډیر تابعداري کوي د رسول الله. عبد الله ابن عمر یو ځل دی او د محمد رسول الله یو بل صحابي دی عبد الله ابن عمر، دوانه په مروه باندې د پاسه نستی. مروه صفا او مروه چې کم حاجیان عمره والا د دې په منځ کې منډه را منډه وي. صحابه کرام بچي او دوه کېناستل نو د هغې مذاکره به د دین وه، د دنیا سوچونه نه و، د دنیا خبرې نه وي، د دین خبره به یې کوه. دوانه چې کېناستل عبد الله ابن عمر ته حدیث وا، ویل ما د محمد رسول الله نه حدیث اورېده. حدیث یې ورته بیان کو او دوانه روان شو. عبد الله ابن عمر ته لاړ. عبد الله ابن عمر په مروه د پاسه ناست جاړي. خلق ولرالو ویل عبد الله ابن عمر ولې جاړي؟ د جړا وجه دې څه ده؟ څه وجې نه جاړي؟ عبد الله ابن عمر وایي جاړم ځکه د عبد الله ابن عمر نه مې اوس یو حدیث واورېدو، ما ته یو حدیث ووا. عبد الله ابن عمر وایي چې ما د محمد رسول الله نه اورېدلي صلی الله علیه وسلم چې محمد رسول الله فرمایي چې هغه انسان چې د په زړه کې د شړشم د دانې په مقدار تکبر پکې وي، اکبه الله یا کبه الله لوجهه فی النار، داسې یو انسان چې په زړه کې د شړشم د دانې په مقدار تکبر پکې دی، داسې انسان به الله نسکور جهنم ته وراچوي. دا خبره چې ته ما واورېدله، دې خبره دا خبره ما جړی، دا د جړا خبره ده. یاد وساته دې خبرې ته چې ستا په دې زړه کې د شړشم د دانې معمولی تکبر هم ستا په دې زړه کې پکې. چا دا خبره کړې؟ محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې. دا انسان به الله نسکور جهنم ته وراچوي. بس ویل دې خبرې ته چې زه وګورم، دا خبره ډېره د یېرې خبره ده. کله دې ځان ته سوچ وکړه وروره مسلمانه، ستا په زړه کې څومره تکبر پکې؟ تکبر خلک پیژني نه، یا یې پیژني خو ځان ځنې خلک په زور باندې ړدوي. په لنډو الفاظو باندې د تکبر دوه خبرې دي چې د چا په زړه کې دوه خبرې پکې وي، والله که ته هر څومره ځان ته عاجزه وې ته متکبره انسان یې. بس حدیث کې عبد الله ابن مسعود یو ځل حدیث بیان کو. دا حدیث یې وا چې محمد رسول الله فرمایي چې د چا په زړه کې د شړشم د دانې په مقدار تکبر پکې، دا سړی الله جنت ته نه پرېږدي. یو سړی راغی ویل یا رسول الله زما زړه دا غواړي چې زما د کپړې مزیداري، زما دا زړه غواړي چې زما د پیزار مزیداري، زما دا زړه غواړي چې مالا الله تعالی کم خایس را کړی، دا مې زړه غواړي چې زه ښایسته یم. دا په تکبر کې راځي. د الله نبي ورته فرمایلی نه، د تکبر تعریف یې زده کړه. تکبر څه ته وایي؟ د الله نبی په دوه خبرو کې خلاصې خبره، یو بطر الحق او دویم غمت الناس. یو د حق مقابله کول، د حق دفاع کول، حق سره ټکراوېدل، حق نه منل، په حق عمل نه کول، یو تکبر دی ته وایي. او دویمه خبر دا ده چې بل مسلمان ته سپک کاریږي، بس دی ته تکبر وایي. چې ستا په دې زړه کې دا خبره یاد ساته، ته چې د حق مقابله کې هر یو حق. ځنې خلک ظالمان داسې دي الله باندې تکبر کوي، په رب العالمین باندې تکبر کوي. تو ته د قرآن آیات وی چې الله په قرآن کې داسې وي، دی وایي د هغې دفاع وکړي، د هغې جواب وکړي، د هغې د قرآن د آیات د رب العالمین په ذات باندې ځنې خلک تکبر کوي. او ځنې خلک داسې دي ورونو چې هغې په محمد رسول الله باندې تکبر کوي. تو ته وی چې دا په صحیح حدیث کې راغلی دا، تو ته وی چې دا په بخاری کې دا حدیث راغلی، تو ته دا وی چې دا په مسلم کې. وای که محمد رسول الله په خپل ان راشي چې ماته دا خبره وکړي او مې نه منم. خو دې زمانه کې چې اکثر خلک وګوري، والله یو هغه خلک دی چې په سنتو عمل نه کوي، دا هم ګناهګار خلک دی. خو یو هغه خلک دی چې د سنتو مقابله کوي، د سنتو منع کوي، د سنتو دفاع کوي، د سنتو سره خپل زور معلوموي. والله د دې انسان نه متکبر انسان په دنیا کې د سره شته دی نه.
تا ته حدیث بیان شي، تا ته د رسول الله خبره بیان شي، تا ته څوک وایي چې په صحیح حدیث کې راغلي، څوک یې په دې طریقه باندې مقابله کوي دا وایي زمونږ په مذهب کې نشته. خاص تا مذهب دومره چوت دی چې د محمد رسول الله د خبرې مقابله وکړي. خو د رب العالمین عجیبه غونته نظام دی. هر یو انسان چې په دې تکبر کې اخته وي، د سنتو مقابله کوي، د سنتو معارضه کوي، د سنتو سره همیشه لپاره په جګړو باندې د الله قانون د سره چې د انسان رب العالمین د دنیا نه د کفر سره واپس کوي دنیا. دې باب کې چې سوچو کې اکثر امیان خلک، ډیر خلک د سشتا د دې خلکو اعمالو ته چې سوچو کې په صحیح حدیث کې راغلي د الله نبی فرمایي درې کارونه چې پچا کې پکی رب العالمین به وس خبرې نه کوي، نه به پاکي او نه به وته د رحمت په نظر باندې وګوري. درې کسانو، یو پاغو کې اولنې کس المسبل ازارا، چې کوم یو انسان چې د لنغ کترا کاږي، د خپل جامه کترا کاږي، د خپل قمیص کترا کاږي، د خپل پټکې کترا کاږي. محمد ابن جریر طبری رحمه الله وی په حدیث کې ازار زکه ویلې چې د خلکو اکثر لباس ازارو پرتګری ستا پنسي د پلکینه کتري تا ته څوک وی لکه دا پنسي چوته کړه، خو په حدیث کې رسې راغلی دا مړ دا دومره غټي خبرې نه دی وایي. څومره غټه خبره نه ده، دومره خطرناک خبره ده. زما استاد نبینا په صحیح حدیث کې رسې نقل لی محمد رسول الله فرمایي ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. درې کسان پکې یو کس کم دی المسبل ازارا، ستا چې د پلکینه وا ستا لباس کتاو، ستا پرتوک چې ستا د پلکینه کتاو، دا څلورو سزاګانو لایق سړی. اوس دې زمانه کې چې سوچو کې ډېر خلک داسې شته، ډېر مسلمانان داسې شته، هغه بلکې دیتا د دې زمانه لباس وي دا انګریزي علم چې چا کړی تقریبا دا غي په دې ذهنونو کې دا خبره نه نوته چې کنه پنسیخ کتر عقل دا غني د رسول الله سنت دی لګ دا د رسول الله سنت دی والله دا د انګریز سنت دی. او بیا دا یو خبر یاد اوساته چې د رسول الله سنت ته رسول الله وی چې دغه خبره را او تر دې په خلاف باندې ته غټ متکبر انسان چې نه رب العالمین جنت درکې او نه بر جنت بي مزي په دې خبره وایي. تا ته خبره ورسېده صحیح حدیث ته ورسېدو، تا ته چا ویلي چې په صحیح حدیث کې رسې راغلي. سلف علما خو عجیبه خلکو چې داسې یو سړی به ولیدو چې داغه پنسیخ کتري د سنتو خلاف وو، پاک مخامخ به وتر څه خبره کوله فلانکیا دا کار چیرې دا غلط کار دی، دا کم مزل چې ته کې دا کم کې ناصل پاتېدل چې د شریعت ته خلاف. مطرف ابن عبد الله رحمه الله یو لوی عالم تیر شه، یو بل لوی عالم دی خود باچا زویو باچاو، داغه نوم ابو المحلب نومه. ابو المحلب چې روان دی په دلاره د ناس کپڑے د خپل لنګ کته راکاږي او دا د ریخمو کپڑے اغوسي او دا په دسه پناز باندې روان دی، خپ تبختر او خپ خیال باندې، او کله ځان ته تشته وګوري، کله ځان ته وګوري، کله کپړو ته وګوري، کله خپل پنسو ته وګوري. مطرف ابن عبد الله چې وتوکتل وتویلې یا هاذا د پلانکیا داستا مزل، داستا پنسی، داستا ګرځیدل، دا هغه مزل دی هغه کې ناسل پاتېدل چې الله سره غوسه کوي، د الله بدی شي، د الله د نبی بدی شي، څوک چې لاره مزل کوي. خود خلکو پرې ځل کې د بادشاہانو پرې ذهن کې د خپل نشه د خپل د بادشاہي نشه د سینې نوتی. نو دې عالم ته وی اما تعریفنی تمانه پیژنې چې څوک ما. خو علماء الله خستا دین ورکړي دی، الله ول خستا علم ورکړي. مطرف ابن عبد الله ته چې دا خبرو کړې علم نه پیژنې، هغه ویل خدي پیژنم. څوک ما ویل زده پیژنم اول کنطفه مزرا،
واخرك جيفة قذرة وانت تحمل ما بين ذلك عذرا. خدي في جنم څوکي ستا اولنې بنیاد نطفه و منی اولنې بنیاد دی دا، او چې کله دې سا وخت ستانه به یو مرداره جوړ شي او د دې سره په دې مینځ کې د ریخې ته د ډیر شینه ډکروي کړي پیژنم. ته څوکي چې ته پنځه کتره کاږي، ته څوکي چې ته تکبر کې، ته دې خپل ځان ته وګوره. ستا اولنې بنیاد ته پته شته دسی بنیاد دی چې انسان په کپړه باندې ولګيږي، انځي انسان د انسان په بدن چې ولګيږي انسان انځي. ستا د شان سره تکبر سکی او چې کله دې ساوخیږي خلک وي زر خخ کوي وي بیتی بریزي وي خلک وي. او کله دې سوچ کړئ د دې سره د خپل ځان ته کله سوچ وکړه په دې خېټه کې د دې سپراتري کاغه بار تر وځي او هغه د خلکو په مخ کې ښکار شي، نو بیا به خلک ټول نفرت وکړي.